سلامونه نیکی هیلې احترامات امید لرم چې ټول به د صحت په جامه کې را سره نن کاکا ناست دی تیر رمضان کې کاکا له ما یو ویډیو جوړه کړې وه خو کاکا دا خبره کوي چې زما سره چا څه مرسته ونه کړه نو کاکا ته ما وایي چې دا وطن چې دی باچا خان رحمت الله علیه وایي چې کوم کام کې چې په خدمت پابندي وي هغه کام خدمتکاران نشي زیږولی او کوم کام چې خدمتکاران نشي زیږولی هغه ترقي نشي کولی نو دلته د ګاونډي خیال نه ساتل یا د کلیوال خیال نه ساتل کاکا په کور کې د خپلې کورودانې سره ایک یوازې له ده په دې دنیا اولاد نشته نه نر او نه ښځني نو دې جډګر کلي بونیر سیمه کې دی اوسیږي دا شاته د کور دی مخکې د دوی په کور کې مونږ یو ویډیو کړې وه خو کاکا ما له مخکې راغی زما تاسو ته دا وینا ده کاکا چې دی نو کاکا بیمار دی کاکا په خپله د کاکا به زه ټولې خبرې ځکه وکړم چې کاکا زما تر مخې ده به د اوسه پورې چاول خرڅولی او هغې د ده طاقت نشته په لاسو خپو کې نو د ده صرف کورودانې ده او دی نو کاکا ته ما وایي چې تا له مونږ دوکان کولو یو دغه شاته دوکان دی یو مخې ته دغه دوکان دی کاکا ته ما وایي د چا نه سوالونه مه کوه دا خلک نه کوي د چا سره ښېګړه که نه ځکه چې دا باچا خان مخکې ویلي وو چې لکه دا کام چې دی په دلته به خدمت باندې پابندي ده که نه دلته ریاست ولنټیر چې دي هغه خدای خدمتګاران چې د خپل مفاد دپاره استعمالوي که نه خدای خدمتګار چې دی نو هغه خلکو ډېر زیات بلیم کړی و که نه نو خبره مې دا ده چې د کاکا سره خپله مرسته وکړئ کاکا چې دی دا وخت سخت هر سړی مونږ ته پته دی چې دا وخت هر سړی راګیر دی د ریاستو د وجې نه نو کاکا ته ما وایي چې دا والنټیر کارونه مطلب د خلکو سره بلکل خدمتونه کولو دا د ریاست څیره پټول دي لکه خان زمان خان کاکړ وایي چې لکه بس ولنټیر کارونه ریاست ته خپل مفاد دپاره استعمالوي او دلته کو چې یو کې بل کې ولنټیر کارونه د خلکو سره مدونه د ریاست څیره بدلیږي نو تاسو ته دا دغه کوو چې کوم ستاسو په چم ګاونډ کې داسې غریب خلک وي د هغوی سره مرسته وکړئ او بیا کاکا زمونږ د سترګو تر وړاندې دی نو زه به تاسو ته زمونږ د کلي له بختي عالم موبایل زون چې کوم نمبر دی هغه به تاسو ته زه دلته منشن کوم او د کاکا سره چې څه مرسته وي کاکا له به مونږ دوکان رغو په دې شاته دوکان کې کاکا ته ما وایي چې د خلکو نه خیراتونه سکاکونه دا هلک چې دی خدای دې ورسره ښه وکړي خو لکه راګیر دی پاکستان داسې دی هم که نه نو د کاکا سره دومره وکړئ چې کاکا پې ځانه کاروبار روان کړي کاکا په یا د چڼو پاپړو دوکان روان کړي یا پې داسې دوکان روان کړي چې د ده نه د ورځې د 300 روپو خرڅ کېږي چې دی پې خپله روزي ګټي مننه امید لرم چې تاسو به د کاکا سره مرسته وکړئ